مثال ته د یو کلي پیسې والا سړی ته یو خان ملک یې، ستا یو خادم دی، ستا حجره ده، ستا ځمکې دي، ستا جایداد دی، ستا بچي دي، ستا کلي ولس دی. د ټولو سیسټمونو چلولو دپاره تا سره ډېر تکړه خادم دی، کوم چې تا سره ډېر وخت نه دی، ستا ډېر وفادار دی، په کلي کې به ستا نوم هم اوچت دی چې د حمزه خادم دی، ډېر تکړه دی. حساب یې ساتي، غلا نه کوي، بچي یې مکتب ته بوځي رابوځي، د میلمه میزمه ول ساتي، د پیسې حساب یې ساتي، په کلي کې نوم جوړ دی په هغه خادم باندې. خو هغه خادم وفادار دی ډېر زیات، زما یا ستا. خادم فیصله وکړه چې ما ډېره موده پیسې جمع کړې ده، زه اوس خان سره خبره کوم، مالک سره خبره کوم چې زه خپل کاروبار شروع کوم چې زما بچي او ښځې ته زه نور هم ښایسته ژوند ورکړم، پرمختګ وکړم، کوم چې د هر انسان مخکې ژوند کې مقصد دی. خو زه چې کله ځان کې فکر وکم زه خان یا ملک دا زما خادم دی، هغه زما وفادار دی ډېر زیاته. آیا زه یا ته به موږ هغې خادم له دا اجازت ورکړو چې ته ما پرېږده، ته زما حجره پرېږده، زما حساب کتاب پرېږده، زما بچي مکتب ته پرېږده، زما کلي ولس هر څه پرېږده چې تا باندې زما نوم جوړ دی، او لاړ شه ته پرمختګ وکړه، لاړ شه ته کاروبار شروع کړه. انساني فطرت کې، انساني سایکولوژي کې کله هم موږ هغه ته د اجازت نه ورکوو. ګینې د هغه پکې ښېګڼه ده، موږ هغه سره مینه کوو، خو د هغه ښېګڼې ته موږ هغه نه پرېږدو، ولې چې زموږ ګټه ده په هغې کې. خادم څه کوي چې خادم ته موږ ووایو نه، زه به درله لږې پیسې زیاتې کړم خو ما سره پاتې شه. خادم په خپله وفادارۍ کې هغه د خپل ښځو بچو مستقبل نه، د خپلې ګټې نه، خپل پرمختګ د هر څه نه تیر شي او په خپله وفادارۍ کې زما سره پاتې شي. په فلسفه کې دغه سړی چې دی د ټولو نه بې غیرته سړی چې دی هغه دغه خادم دی. په فلسفه کې زیناکاره سړی بې غیرته نه دی، په فلسفه کې قاتل سړی دومره بې غیرته نه دی، په فلسفه کې غل سړی دومره بې غیرته نه دی. په فلسفي کې د نړۍ او د ولس ټولو نه بې غیرته سړی چې دی هغه وفادار سړی دی. فلسفي کې وایي چې کوم سړی د خپل وجود نه، د خپل فکر نه بهر یو انسان ته 100% وفاداري چې دغه هر خبره وړي، دغه خبرې ته فکر او توجه نه ورکوي او په هغې کې خپله ګټه نه لټوي، دغه سړی په فلسفي کې ټولو نه بې غیرته سړی دی. د مشرق او د مغرب په فلسفو کې هم دغه فرق دی چې مشرق دونه شاته پاتې دی زموږ سیمې، مغرب دومره مخکې شو چې مغرب په دې فلسفي باندې پوه شوی دی چې زما وفاداري به همیشه که بل چاته وي نو هغه به په 100 کې 80 یا 90% 40% زه به ځان ته پرېږدم که سبا دغه ریاست زما د ګټې خلاف شو، که سبا دغه سړی زما د هدفونو زما د ګټې خلاف شو چې زه د دې سړي خلاف شم، زه د دې ریاست خلاف شم. دا د مغرب فلسفي ده. په مشرق کې دا فلسفي نشته. په مشرق کې وایي چې نه، یو سړي ته ما خپله وفاداري ورکړه او انسان دې بدلیږي، ریاست دې بدلیږي، نظام دې بدلیږي، که چېرې تر مرګه پورې زه دې ته وفاداره اوسمه، که زما پکې نقصان وي، زه پکې غرق هم شم، زما بچي هم وسوځي، زما ترهګري هم زیاته شي، زما معیشت هم کمزوري، زه پیسې هم نه لرم، زه ټکسونه هم ورکوم، خو زما وفاداري دغه وطن ته، دغه سړي ته، دغه ګوند ته، سیاسي ګوند ته، دا به تر مرګه پورې، نو هغه فلسفي همیشه ناکام وي، هغه سیمې همیشه شاته پاتې شي. دا د پښتنو یو جدي مسله ده، که د دې حل دا دی چې همیشه هر څه ته ستاسو وفاداري ده، سیاسي ګوند دی، سړی دی، ریاست دی، نظام دی، وفاداري په 100 کې همیشه 80% ساتئ. 40% ځان ته دا ازادي ورکړئ چې نه دې بدلیدی شي، نه د ریاست ګټه هم زما خلاف کیدی شي، د ریاست هدف هم زما خلاف کیدی شي، د یو ولس، د یو مشر، د یو سیاسي ګوند مشر، د گاوند مشر، د جماعت مشر، هر څوک چې دی وفاداري ستاسو هغې حق صرف و صرف 80% لري. ته ول 100% چنده ورکې نو دا په فلسفه کې د ټولو نه بې غیرته انسان شي. په دې باندې فکر وکړئ. مننه.